سلامونه علیکم هیله ملګرو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ د ویلث مومنټم بای بلال ځای یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن ورځ په یو نوي موضوع غږیږو. نن ورځ په دې غږیږو چې موږ او تاسو څنګه کولی شو د گو ګلوبل سره خپل ژوند بدل کړو. مخکې له دې نه چې لاړ شو د گو ګلوبل په اړه وغږیږو، زه غواړم د یو څو شیانو په اړه وغږیږم. تر ټولو مهم څیز په ژوند کې فرصتونه دي، چانسونه دي چې تاسې ډېر لږ لاسته راوړئ تر څو خپل ژوند ورباندې بدل کړئ، او دلته موږ او تاسې له همداسې یو فرصت سره مخ یو. اوس تاسې دغه ویډیو ګورئ، که نن یې نه پیلوئ 5-6 میاشتې وروسته تاسې هغه کسان چې نن یې پیلوي، نن دې ګټه اخلي، تاسې د هغوی ګټه ګورئ، د هغوی پرمختګ ګورئ، نو تاسې به حتما وایئ چې کاش موږ 5-6 میاشتې مخکې شروع کړی وی. په ژوند کې همیشه د پرمختګ لپاره موږ او تاسې باید په ځینو شیانو ډېر زر پوه شو. گو ګلوبل یو له بهترینو کمپنیانو څخه ده چې بازار کې فعالیت ترسره کوي، کار ترسره کوي. موږ او تاسې کولی شو غوره عاید ترې لاسته راوړو. دلته موږ او تاسې په څو ډوله کولی شو عاید لاسته راوړو. دا کمپنۍ د خپل ځان سره خوا کې د بانک څښتنه هم ده. راتلونکي څو میاشتې کې موږ او تاسې نوی پروډکټ هم د ځان سره دغه ځای څخه ولرو. موږ او تاسې به وشو کولی یو نوي پړاو ته داخل شو. نو هغوی چې نن پیل اخلي، هغوی چې نن پکې زحمت باسي، هغوی چې نن ځان بریا ته رسوي او غواړي پکې ژوند بدل کړي، د هغوی لپاره غوره فرصت دی. دلته یوازې دا فرصت نه ده چې موږ او تاسې پیسې ګټو، د ده سره خواخوا کې موږ او تاسو ته پوهه راکولی کېږي، موږ او تاسو ته زده کړه راکولی کېږي، موږ او تاسو ته مختلف کورسونه راکولی کېږي. ما تېره هفته یو کورس ویلی، یو کورس په $100 باندې کوه مې اخیست، چټ جي پي ټي په اړه و. دا کورس زما مکمل لیدلوره د بزنس په اړه به درکړل، زما مکمل لاره د بزنس په اړه به درکړه، او زه اوس لګیا یم د دغه بزنس څخه ګټه اخلم او عاید ترې لاسته راوړم. نو که تاسې چېرته نن جدي واوسئ، د دغه څه د شروع کولو لپاره غواړئ مخې ته لاړ شئ، نو مستقیما لومړي کمنټ ته سر ورښکاره کړئ. زما د وټساپ شمېره شته دی، هغې باندې کلیک کړئ، مستقیما ما ته مسج وکړئ تر څو زه تاسو ته رهنمایي وکړم چې څنګه دې سیسټم ته داخل شئ او مخې ته لاړ شئ. ولې په دې ویډیو کې په دې باندې غږیږو چې تاسې څنګه کولی شئ له دې سیسټم ګټه لاسته راوړئ، څنګه ستاسې پیسې ستاسې لپاره کار کولی شي، او څنګه تاسې کولی شئ یو غوره ژوند د گو ګلوبل سره د ځان لپاره جوړ کړئ. راځئ مخې ته د گو ګلوبل په اړه غږیږو. د گو ګلوبل په اړه معلومات تاسو ټول څه شیر کېږي. نو د نورو غوره ویډیوګانو لیدو لپاره د بلال ځای یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ تر څو له نورو مخکې تاسې د غوره فرصتونو په اړه برابر شئ او پوه شئ. نو همدا یو وخت دی چې جدي واوسئ، پیل واخلئ او مخې ته لاړ شئ. راځئ د گو ګلوبل په اړه معلومات تاسو سره شریکوم. تر ټولو لومړی دا دی چې گو ګلوبل څه شی دی. تر ټولو مهمه برخه دا هیڅ مالي مشوره نه ده، موږ ترې ګټه اخلو. یو له بهترینو فرصتونو څخه دی. زموږ د ژوند د بدلون باعث ګرځېدلی، کولی شي ستاسو ژوند هم بدل کړي. زموږ د ژوند د پرمختګ باعث ګرځېدلی، ستاسو ژوند هم بدلولی شي. راځئ غږیږو چې څنګه. په ټوله نړۍ کې د تعلیم ارزښت ډېر زیات دی. هغه تعلیم چې په افغانستان کې دی، هغه تعلیم سره چې په اروپا کې دی، ځمکه اسمان فرق لري. هغه تعلیم چې په افغانستان کې دی، هغه تعلیم چې په لندن کې دی، ځمکه اسمان فرق لري. هغه تعلیم چې په افغانستان کې دی، هغه تعلیم چې په امریکا کې دی، ځمکه اسمان فرق لري. یعنې لومړۍ درجه هېوادونه، دویمه درجه هېوادونه، درېیمه درجه هېوادونه، د دوی تعلیمي سطح هم فرق لري. دا د دې باعث ګرځي چې ځوانان هم د پرمختګ سطح فرق ولري. هغه ځوانانو رشد چې په افغانستان کې، د هغه ځوانانو رشد چې په اروپا کې د ځمکه اسمان فرق لري. د هغه ځوانانو رشد چې په افغانستان کې، د هغه ځوانانو رشد چې په لندن او امریکا کې تعلیمي لحاظ باندې ځمکه او اسمان فرق لري. ځکه ډېر څه ورته مهیا شوي، او دا په څه باندې مهیا کېږي؟ دا په دې باندې مهیا کېږي چې موږ او تاسو په دغه برخه کې سرمایه ګزاري وکړو. په نړۍ کې هر کال $5 تریلیون په تعلیم باندې سرمایه ګزاري کېږي، چې 0.5% فقط په درېیمه درجه هېوادونو کې دی، چې دا د بدبختۍ یو لوی اوج دی. نو راځئ موږ په دې باندې نن غږیږو. د انسان په پرمختګ کې کوم مهارتونه ډېر رول لري؟ د انسان په پرمختګ کې 9% سافت سکلز یا هغه مهارتونه چې نرم مهارتونه دي، هغه رول ادا کوي. فقط 11% هغه سخت مهارتونه چې هغه باید زده کړي، هغه باید زحمت پکې ډېر زیات وباسي، هغه باندې ډېر زیات کار وکړي، کلونه زحمت وباسي تر څو زده کړي مخې ته لاړ شي، هغه ته اړتیا لري. یعنې فقط ستاسې 4 کاله پوهنتون، 12 کاله مکتب، 2 کاله ماسټري، پي ایچ ډي، هر څه هغه کوم رشته چې تاسې انتخاب کړې ده، فقط 11% د هغه رشتې مطابق تاسې پرمختګ چانس لرئ. ولې 9% ستاسو د پرمختګ چانس په څه شي کې دی؟ په سافت سکلز کې دی. او سافت سکل کوم یو دي؟ د لیډرشپ خصوصیات درلودل، د رهبریت خصوصیات درلودل، د ټیم ورک خصوصیات درلودل، د کمیونیکیشن سکلز مهارت درلودل، د مشکل حلولو مایندسیټ ذهنیت درلودل، د پروفیشنل یا مسلکي اوسېدو ذهنیت درلودل، او په دغه برخه کې مسلکي اوسېدل. جیم ران د دې په اړه ډېر بهتره دی. وایي که تاسو غواړئ نارمل ژوند وکړئ، مثلا سهار راپاڅېږئ 8 نه مازدیګره پورې، 40 کاله 50 کاله کار وکړئ، زحمت وباسئ،
نو تاسې عادي تعلیم ته مخه وکړئ. عادي تعلیم هغه څه چې تاسو دغه څه برابرې، تاسو فقط ژوند ته ژوندي اوسېدای شئ او ژوند کولی شئ چې 40-50 کاله وروسته ستاسې د کورنۍ نور غړي همداسې مخکې ځي. ولې که تاسې خوب او خیال وینئ، که تاسې یو څه غوره غواړئ لاسته راوړئ، تاسې یو مختلف ژوند غواړئ ولرئ، تاسې هغه خوبونه او خیالونه چې وینئ هغه مو په حقیقت بدل کړئ، نو بیا په ځان سرمایه‌ګذاري وکړئ چې دې ته ویل کېږي سلف ایجوکیشن. په خپل ځان سرمایه‌ګذاري، په خپله پوهه سرمایه‌ګذاري، په خپل مهارتونو سرمایه‌ګذاري. تاسې څنګه له دې ځای دلته ورسېږئ او له دې ځای دلته ورسېږئ او په پایله کې تاسې یو غوره انسان باندې بدل شي. نو موږ او تاسې په همدغه مهارتونو باندې دلته د گو ګلوبل سره خبرې اترې کوو. د گو ګلوبل میژن څه شی دی؟ د گو ګلوبل میژن دا ده چې هر انسان د نړۍ په هر کونج کې، که په افغانستان کې دی، په پاکستان کې دی، په هند کې دی، په اروپا کې، د امریکا کې دی، په هر کونج کې چې اوسي هغوی خپل اصلي پوتنشیل پیدا کړي، خپل اصلي قدرت پیدا کړي چې دوی دې دنیا ته د څه لپاره پیدا شوي دي. تاسې څه ترسره کوئ دا خپل ولې پیدا کړئ چې ولې تاسې دې دنیا کې ژوند کوئ. تاسې څومره مؤثر د ټولنې دپاره ثابتېدای شئ، تاسو څومره مؤثر د دې خلکو دپاره ثابتېدای شئ. او په ویژن کې د گو ګلوبل سره زموږ ویژن دا ده چې موږ او تاسې کولی شو هم خوب وخیال وینو، هم باور ولرو، هم لاسته یې راوړو. دا چې څنګه لاسته راوړو راځئ مخکې ته وپاتې د گو لرن پلیټفارم دی. د گو لرن پلیټفارم په واسطه باندې موږ او تاسې گو لرن پلیټفارم څخه زده کړې لاسته راوړو او مخکې ته ځو. راځئ زه تاسو ته د گو لرن پلیټفارم نمونه ښیم. دا زما د یو د اکاونټونو څخه دی، زه دې ته لاګین کېږم. کله چې تاسو د گو لرن پلیټفارم ته لاګین شئ، تاسو دلته راځئ، مستقیما دلته گو لرن باندې کلیک کوئ، تاسې به نوي اکاونټ ته داخل شئ کوم چې ستاسې د گو لرن پلیټفارم دی. دا موږ سره د گو لرن پلیټفارم دی کوم چې 4 میاشتې کېږي فعالیت شروع کړی دی. هره ورځ پکې نوي کورسونه اډ کېږي او مخې ته ځي. تاسې دلته ګورئ مختلف کورسونه دي. دا کورس په $15,000 دی، دا $1000 دی چې ما تېره هفته واخیسته، اوس یې شروع کومه. دا هم $1000 دی. بیکم ا ګریټ لیډر بای برایان ټریسي. څنګه د برایان ټریسي د ټیپس څخه یا د لارښوونو څخه ګټه واخلم تر څو یو غوره لیډر یا رهبر اوسم. دا په $1000 دی. زه به راتلونکي کې دا کورس اخلم ځان دپاره. چټ جي پي ټي فار بزنس، دا ما تېره هفته ویلو زما ژوند یې بدل کړ، زما د بزنس په اړه یې نظر بدل کړ. څنګه مصنوعي ځیرکتیا موږ او تاسو سره مرسته کوي چې غوره بزنس ولرو. ایمیل مارکیټینګ په اړه ورسره خوا کې د فیسبوک اډز فار بګنرز، انسپایرینګ سکسس، SEO فار بګنرز، سیلف ایمیج بای کیتن کیمرون، سوشل میډیا مارکیټینګ، ټیک ټاک ماستري، لا نور سلګونه او زرګونه کورسونه روان دي چې موږ او تاسو به له دې ګټه اخلو او مخې ته ځو. نو دا هغه د گو لرن پلیټفارم دی چې موږ او تاسو خپل ځان سرمایه‌ګذاري کوو، موږ او تاسو خپله پوهه دویمه لیول ته بوځو او که هغه په خپل ژوند کې اپلای کړو، په خپل کاروبار کې اپلای کړو، د ژوند په هره برخه کې اپلای کړو، تطبیق کړو، موږ او تاسو حتما ګټه لاسته راوړو. او دغه کورسونه د چا دپاره موږ ته وړاندې کېږي؟ جان سی ماکسویل. تاسو دلته لاړ شئ، لکه مثلا تاسو ګوګل کې سرچ کړئ هو از جان سی ماکسویل. تاسو به جان سی ماکسویل په اړه وګورئ. شپږ اویا کلن انسان، د نړۍ د لیډرشپ یا د رهبریت نمبر 1 کوچ په نړۍ کې. موږ او تاسې له داسې انسانانو زده کړه لاسته راوړو کوم چې موږ او تاسو سره مرسته کوي تر څو د ژوند په غوره ځای کې اوسو. که موږ او تاسې لاړ شو لیس براون سرچ کړو، تاسې وګورئ چې لیس براون څوک دی، نړیوال متشبث کوچ. موږ او تاسې له داسې انسانانو چې په سلګونه کتابونه، په لسګونه کتابونه دوی لیکلي دي د ژوند د پرمختګ په اړه زده کړې لاسته راوړو. دریم شخص ته موږ او تاسو وګورو ځان سره ایریک توماس. ایریک توماس د نړۍ د 3-4 بهترینو موټیویشنل یا هڅوونکو ویناوالو څخه دی. یعنې هر شخص چې تاسې دلته ګورئ، براډلي، لیس براون، ایریک کوري، د نیټورک مارکیټینګ پلار، ایریک توماس، جاردن بیلفورت او نور اشخاص. د دې اشخاصو څخه موږ او تاسې ټریننګ او زده کړې لاسته راوړو. گو پکیجونه دي. تاسې هر یو کورس چې اخلئ دلته تاسو ته کریډټ درکولی کېږي، عیناً لکه تاسې چې پوهنتون ویئ. ولې د دې فرق له پوهنتون سره څه شی دی، له نورو کورسونو سره څه شی دی؟ مثلا تاسې د $15,000 په اندازه باندې یو کې انویسټمنټ کوئ، دلته تاسې په تعلیمي برخه کې انویسټمنټ کوئ، ستاسې 15,000 کریډټ هم تاسې لاسته راوړئ. مثلا دلته تاسې وګورئ دا زموږ مثلا $8,500 سرمایه‌ګذاري ده. البته 9,600 کریډټ موږ ته راکول شوي دي ځکه چې هغه وخت 100% اضافه کریډټ راکول کېده. نو موږ او تاسې 8,500 سرمایه‌ګذاري لرو، 9,600 کریډټ لرو دلته. اوس فکس ورکولی کېږي. اوس دغه 8,500 $1000 سرمایه‌ګذاري چې موږ ترسره کړې ده، چې یو د 15,000 یو د 3,000 یو د $500 پکیج موږ یو ځای اخیستی دلته، دغه ټوټل
مونږ او تاسو ته 9600 کریډټ هغه وخت کې راکړي دي چې مونږ او تاسو د ګو لرن پلیټ فارم په واسطه همدا اوس مثلا هر کورس چې هم دلته ویو مثلا دا ماغسه د همدغه کورس نه په $15000 دا کورس وغواړم $1000 دا کورس وغواړم دا لوستلی شم او اخیستلی شم دا یو خوبي ده دغه کورس یا د کریډټ په واسطه باندې دویمه برخه دا ده چې موږ او تاسو د ګو ریوارډ څخه هره ورځ 0.2% ریوارډ لاسته راوړو کوم چې په میاشت کې تقریبا 8% شاوخوا ریوارډونه کېږي 8.1 8.2 8.3 دا فکس دی که چېرته موږ او تاسو دا پیسې 14 میاشتو پورې کمپاونډ کړو یا دغه کریډټ کمپاونډ په خپل 14 میاشتې بعد زموږ او تاسو د پیسو ارزښت دوه چندې کېږي مثال په ډول موږ د $15000 یو پکیج اخلو 14 میاشتې بعد زموږ د پیسو ارزښت $10000 دی که موږ د 3000 اخلو 6000 کېږي که موږ 3 دانې د 15000 اخلو یعنې 15000 پکیج اخلو نو 14 میاشتې بعد موږ او تاسو $15000 د ځان سره ولرو هر څومره چې موږ او تاسو ډېر کریډټ اخلو موږ هم ډېر ریټرن اف انویسټمنټ له دغه ځای لرو د ځان سره دویمه برخه چې دا هغه د کمیونټۍ ګټه ده چې موږ او تاسو په دې ګو کمیونټۍ کې څه ګټه څه فایدې لاسته راوړو تر ټولو لومړی اول د ګو لرن پلیټ فارم دی چې موږ او تاسو زده کړه پکې کوو خپله پوهه پکې درته کوم چې ډېر بهترین پلیټ فارم دی یعنې یو کورس فقط ما دلته لوستی دی هغه د چټ جی پی ټي دی چې $100 باندې دی ما په تېرې یوه هفته کې ډېر زیات سیلز ترسره کړي دي ډېر زیات پروژات مې ترسره کړي په همدغه سیسټم کې په همدغه برخه څخه په ګټې اخیستنې همدغه برخه څخه په ګټې اخیستنې مې بزنس پوره نیکسټ لیول ته تللی دی دوهم موږ او تاسې هره ورځ 0.2% ګټه لاسته راوړو درېیم موږ او تاسې د افیلیټ مارکیټینګ ته کوالیفای کېدی شو راځو دې ته چې افیلیټ مارکیټینګ دی څه شی نړۍ نن سبا ډېره په تېزۍ روانه ده مخکې به په تلویزیونونو کې اخبارونو کې راډیوګانو کې اعلانونه کول کمپنیان ولې اوس د افیلیټ په نوم باندې د نړۍ لوی لوی کمپنۍ امازون اپل سامسنګ ډېر غټې کمپنیانې دا ځان سره افیلیټ مارکیټینګ لري د افیلیټ مارکیټینګ هدف دا دی چې د خلکو په واسطه باندې دغه پروډکټ په خلکو باندې وپلورل شي که تاسو چېرته راځئ دا سیسټم خوښوئ مثلا حد اقل $100 پکیج ځان لپاره ډېر نه البته هر پکیج چې تاسو اخلئ $99 به تاسو اضافه فیس ته ادا کوئ نو د لپاره مثلا که $100 پکیج اخلئ تاسو باید $200 فیس ته ادا کوئ که 500 اخلئ 1000 اخلئ 500 اخلئ 599 1000 اخلئ 1099 3000 اخلئ 3099 او هر پکیج چې اخلئ تاسو باید $99 اضافه فیس ته ادا کوئ اوس که تاسو مثلا دغه $500 یو پکیج اخلئ تاسو راځئ دلته د ګو ډایرکټ سیسټم یو خوبي خو دا ده چې تاسو اول وشئ کولی د دې سیسټم څخه مو فری ریوارډ سیسټمونو باندې 14 میاشتې کې خپلې پیسې دوه چنده کوي دویم تاسو پوهه لاسته راوړئ دریم تاسو افیلیټ مارکیټینګ کولی شئ اضافه عاید د ځان لپاره جوړ کړئ البته دا حتمي نه چې تاسو حتما دلته افیلیټ مارکیټینګ ترسره کوئ ولې که تاسو وغواړئ تاسو کولی شئ تر څو افیلیټ مارکیټینګ ترسره کړئ او اضافه عاید لاسته راوړئ ګو ټارګټ او ګو رن سیسټم دی راځئ په هر یو جدا جدا غږیږو د ګو ډایرکټ سیسټم باندې مثلا تاسو خپله شروع کوئ $500 یو پکیج اخلئ ستاسو ورور راځي هغه هم $500 سره مې ګزارې کوي ستاسو د خوا نه معرفي کېږي تاسو $25 ګټه لاسته راوړئ کوم چې 15% کمیشن دی اوس که تاسو بیکاره یئ که تاسو کار نه لرئ که تاسو هېڅ نه ترسره کوئ کور کې ناست یئ دا له دې ښه ده چې تاسو په دې فرصت ځان پوه کړئ په دې فرصت کې ګډون وکړئ او په دې فرصت باندې مخې ته لاړ شئ هر نفر چې ستاسو د خوا نه ریفر کېږي سوشل میډیا مارکیټینګ نه تاسو ګټه واخلئ هر نفر چې ستاسو د خوا نه راشي میاشت کې یو نفر راغلو $500 په اندازه باندې $25 که یو نفر د $15000 په اندازه باندې راغلو نو $2500 اوس چې څومره ډېر فروشات تاسو ترسره کوئ څومره ډېر خلک چې ستاسو د خوا نه سیسټم کې معرفي کېږي څومره ډېر خلک چې دا کورسونه اخلي څومره ډېر خلک چې انویسټمنټ کوي هم هغوی ګټه کوي هم تاسو اضافه عاید لاسته راوړئ چې دلته موږ او تاسو افیلیټ مارکیټینګ ویلی شو اوس فکر وکړئ تاسو شروع کوئ ځان پوهوئ 3 میاشتې 6 میاشتې وروسته تاسو یو غوره ژوند له دې ځای ځان ته جوړوئ میاشت کې فکر وکړئ 20 دانې پکیجونه د 500 خرڅوئ فکر وکړئ 10 دانې خرڅوئ فکر مه کوئ یاد کړئ زحمت وباسئ هغه وخت ترسره کېږي د هغه څخه وروسته موږ او تاسو د ګو نیټورک سیسټم لرو د ګو نیټورک په سیسټم باندې موږ او تاسو دا توانایي لرو چې یو غوره ټیم جوړ کړو یو غوره ټیم ځان سره ولرو او په راتلونکي کې حد اقل د هفتې تر $1 پورې له دغه سیسټم عاید لاسته راوړو دا سیسټم څنګه کار کوي کمپنۍ فرق له نورو کمپنیانو سره څه شی دی دلته 28% په 14 ټارګېټونو کې تقسیمیږي او په هر ټارګېټ کې 2% او دغه 2% په هغه ټولو اشخاصو مساویانه تقسیمیږي څوک چې کوالیفای کېږي هماغه ټارګېټ ده مثلا اول ټارګېټ ضعیف طرف ته باید $10 ولري دویم ټارګېټ لپاره باید 2000 ولري دریم ټارګېټ لپاره 4000 8000 15000 10000 50000 80000 1 لک شل 2 لک 3 لک 15 لک 1 میلیون 3 میلیون کمزوري ده اوس راځي مثال په ډول خبرې کوي
تاسې شروع وکړه، تاسې ټیم واخیست، یو طرف ته A ټیم دی بل طرف ته B ټیم دی. ستاسې A ټیم کې مثلا ستاسې خپل ورور راغلی دی، ورور چې څومره کسان راوستي، مثلا ستاسې پلار راغلی دی، کاکا مو راغلی دی، ملګري مو راغلي دي، ستاسې A ټیم کې څومره کسان شامل دي. دغه څومره کسان نور راولي، ځکه دوی چې څومره افیلیټ مارکیټینګ ترسره کوي، نیټورک مارکیټینګ ترسره کوي، دا به تا سره یو طرف ته ټیم کې حسابېږي. ستاسې B ټیم چې کوم یو دی، دا ضعیف طرف چې راځي یا قوي طرف چې راځي B ټیم، دلته چې څومره کسان دي، دوی چې څومره کسان راولي هغه هم تاسو ته حسابېږي او تاسې د ګو نیټورک څخه اضافه عاید لاسته راوړئ. مثلا ستاسې او ستاسې په ټیم کې څومره کسان چې په A ټیم کې دي، دوی $11,000 فروشات په یو هفته کې ترسره کړي دي او بل طرف ته مو تاسې 8,000 فروشات ترسره کړي دي. نو تاسې دلته کوالیفای څلورم ټارګټ ده. تاسې په اول ټارګټ څخه، دویم ټارګټ څخه، دریم ټارګټ څخه او څلورم ټارګټ څخه منصابانه ډول باندې ګټه لاسته راوړئ. یعنې په اول کې هم شاملېږي، دویم کې هم، دریم کې هم، څلورم کې. اوس تاسې فکر وکړئ، تاسې نن پایل اخلئ، زحمت وباسئ، وخت ورکوئ دې بزنس ته، ګټه ترېنه اخلئ. یو کال وروسته تاسې په ټیم کې 15,000 کسان لرئ، یو کال وروسته تاسې په ټیم کې 6,000 کسان لرئ، یو کال وروسته تاسې په ټیم کې 10,000 کسان لرئ او دوی ټول فعالیت ترسره کوي، دوی ټول فروشات ترسره کوي. تاسو څه فکر کوئ؟ تاسې هفته کې نشئ کولی $1,00,000 لاسته راوړئ؟ بالکل یې کولی شئ. ولې دا هغه وخت امکان لري کله چې تاسې عمل کې داخل شئ، کله چې تاسې عمل کې د کار ووایئ او ګټه ترېنه واخلئ. نو په دغه ترتیب تاسې کولی شئ اضافه عاید د دې سیستم لاسته راوړئ. بله ګټه د دې سیستم دا ده چې موږ او تاسې کولی شو اضافه جایزې لاسته راوړو. دا جایزې څنګه لاسته راوړلی شو؟ د لپاره اول حد اقل باید خپله د $500 پکیج ولرو او زموږ نه 2 کسان چې سپانسر کېږي، یو ښي لاس ته یو چپ لاس ته، هغوی باید هم $500 پکیجونه ولري. څوک چې موږ ریفر کوو $500 وي. البته د افیلیټ سیستم، د نیټورک سیستم او د ګو ریوارډ سیستم دا انتخابي کار دی، دا اضافه عایداتي کار دی چې تاسې کولی شئ اضافه عاید جوړ کړئ. د دې په ځای چې بې ځایه وخت تېر کړئ، سوشل مارکیټینګ نه ګټه واخلئ، سوشل میډیا نه ګټه واخلئ، تر څو د بزنس په اړه نورو خلکو سره خبرې اترې وکړئ. د دې سره تاسې کولی شئ اضافه عاید لاسته راوړئ. نو راځئ دغه کوالیفیکیشنونه باید ټول په یو میاشت کې تاسې پوره کړئ، چې تاسې باید په یو میاشت کې د هر څه تکمیل کړئ، پوره کړئ، ګټه ترېنه واخلئ، مخې ته لاړ شئ. G1 لپاره باید لکه څنګه چې مخکې وویلې تاسې خپله 500 پکیج ولرئ او ښي لاس او چپ لاس یو نفر په $500 په اندازه باندې کوالیفای شي. G2 لپاره باید 2,000 ښي اړخ ته، 2,000 چپ اړخ ته باید تاسې په یو میاشت کې فروشات ترسره کوئ. اوس دغه 2,000 چې تاسې په ښي اړخ کې راځي، 2,000 تاسې په چپ اړخ کې راځي، دا که تاسې کوئ، تاسې په ټیم کې څومره کسان کوي، دا ټول تاسې ته حسابېږي. ولې دلته فرق د سنتي بزنس سره چې شری هغه دا ده چې دلته تاسې د نورو سره مرسته کوئ تر څو په ژوند کې پرمختګ وکړئ. مثلا که تاسو غواړئ G2 شئ، 2 نفرو سره باید مرسته وکړئ، یو په خپل ښي لاس کې، په A ټیم کې، یو په بل B ټیم کې. او B ټیم کې ستاسې باید یو نفر G1 رنک لاسته راوړي، حد اقل $50 وګټي. 2 نفره ستاسې د لاسه، ستاسې په همکارۍ، ستاسې په زحمت باندې هغوی باید $50 وګټي تاسو تر څو G2 شئ. دې کې هم د کمپنۍ د خوا کومه خاصه جایزه نشته. G3 دی 100,000 یو اړخ ته، 100,000 بل اړخ ته، یعنې ستاسې په ټیم کې باید 100,000 فروشات په A ټیم کې وشي، 100,000 باید په B ټیم کې وشي، تر څو تاسو بیا هم یو پین د کمپنۍ د خوا نه لاسته راوړئ، کومه خاصه جایزه نشته. ولې 2 کسان یو ښي لاس ته یو چپ لاس ته باید تاسې ځان د خوا نه سپانسر کړئ، تر څو هغو سره مرسته وکړئ، تر څو G2 شي. یعنې حد اقل $600 له دغه سیستم ګټه لاسته راوړئ، تر څو تاسو G3 رنګ لاسته راوړئ. د G4 څخه زموږ سفر پیلېږي. G4 40,000 فروشات ښي اړخ ته، 40,000 چپ اړخ ته. تاسې د دې لپاره باید 8,000 فروشات په یو میاشت کې تاسې او ستاسې په ټیم کې ترسره کوئ. ولې تاسې تنها نه دغه 8,000 فروشات ترسره کوئ، ځکه 2 کسان چې کوم تاسې ورسره مرسته کوئ تر څو هغوی G3 شي، هغوی هم فروشات ترسره کوي. 2 کسان چې هغوی هر یو نفر چې مثلا 2 کسان باید G2 شي، هغوی هم کار ترسره کوي. 6 نفره تاسې په خپل ټیم کې لیډران لرئ چې هغوی فعالیت ترسره کوي، مخې ته ځي. نو تاسې د ریوارډ ریټیل خاوندان کېږئ، کوم چې د کمپنۍ د خوا نه ایونټ برابرېږي او تاسې هغې ته دعوت کېږئ. په جون میاشت کې کمپنۍ 3 ځایونو کې له 200 ډېرو کسانو لپاره د G4 رنګ ټریپ برابر کړی، تر څو هغوی له دغه ټریپ څخه برخمن شو. تاسې کولی شئ په سوشل میډیا کې د ګو پلیټ فارم د خوا نه ګو ګلوبل سرچ کړئ او هلته یې وګورئ، تر څو تاسې ته معلومه شي چې دا پلیټ فارم څومره قوي دی چې په 4 میاشتو کې تقریبا 200 څخه ډېر G4 رنګ درلودونکي کسان راغلي، یعنې څومره کسان سره افیلیټ مارکیټینګ کې کار کوي. G5 لپاره 8,000 ښي اړخ ته، 8,000 چپ اړخ ته باید تاسې فروشات ترسره کړئ. یو لیپټاپ د $1,900 په اندازه باندې تاسې د مک بک ایر درکولی کېږي. ولې مک بک ایر $1,600 شاوخوا دی، باقي $500 زموږ د ټیم د خوا تاسو ته درکولی کېږي، تر څو تاسې یو مکمل لیپټاپ د ځان سره ولرئ. اوس چې کوم لیپټاپ نه زه تاسو سره خبرې کوم، همدا ما په G5 کې لاسته راوړی دی. نو د لپاره باید یو G4 ښي اړخ ته ولرئ، یو G4 هم باید خپل چپ اړخ ته ولرئ. G6 لپاره 2 لکه ښي اړخ ته، 2 لکه چپ اړخ ته تاسې
یو نړیوالې لیډرشپ یا رهبریت راټولېدنې ته دعوت کیږي او وی آی پی سپورټ سره تاسې د کمپنۍ غړي کیږي. 2G5 باید خپل ښي اړخ ته ولرئ، 2G5 باید چپ اړخ ته ولرئ. G7 15 لکه ښي اړخ ته، 15 لکه باید چپ اړخ ته ولرئ. ریوارډ ریټریټ یعنې بیا هم یو راټولېدنه ده، کوم چې تاسې د خپل ټیم یو اضافه نفر هم د ځان سره راوستلی شئ. وی آی پي سپورټ د کمپنۍ د خوا نه تاسو ته درکولی کېږي. ولې د لپاره باید 2G6 خپل ښي اړخ ته ولرئ، 2G6 باید چپ اړخ ته ولرئ. G8 1,02,50,000 ښي اړخ چپ اړخ په یو میاشت کې یو لګژري ریوارډ د $100,000 په اندازه باندې تاسې لاسته راوړئ. G9 3 میلیونه ښي اړخ ته، 3 میلیونه چپ اړخ ته، 3G8 خپل ښي لاس ته باید ولرئ او 3G8 باید خپل چپ لاس ته ولرئ. G10 شپږ میلیونه ښي اړخ، شپږ میلیونه چپ اړخ، یو کور اپارتمان د $2,00,000 په اندازه باندې 3G9 باید ښي لاس ته ولرئ، 3G9 باید چپ لاس ته ولرئ. G11 لپاره باید تاسې 10 میلیونه فروشات په یو میاشت کې خپل ښي اړخ ته وکړئ او 10 میلیونه باید خپل چپ اړخ ته وکړئ چې $4,00,000 په اندازه باندې کیش بونس د کمپنۍ د خوا نه تاسې لاسته راوړئ. اوس یو څوک شاید ووایي چې دا G11 خو ډېر سخت دی، 10 میلیونه فروشات به څنګه کېږي؟ دا تاسې ځان ته نه کوئ. کله تاسې G11 ته رسېږئ، تاسې په ټیم کې حداقل 40,000 نفر لرئ او دغه 40,000 نفر ټول فعالیت ترسره کوي، ټول کار ترسره کوي، هغوی هم غواړي مخې ته لاړ شي، هغوی رنګونه هم غواړي مخې ته لاړ شي، تاسې دلته رارسېږئ. اوس تاسې د ځان سره فکر وکړئ، ځان سره کښېنئ، فکر وکړئ. حداقل 3-4 کاله دا وخت ونیسي تر څو تاسې G11 ته ورسېږئ. زحمت همدا نن شروع کړئ، زحمت پیل کړئ، راتلونکي 15 کاله 4 کالو کې تاسې دې رنګ ته ورسېږئ. څه فکر کوئ؟ آیا د دې ارزښت نه لري چې تاسې د 15 کاله وروسته چېرته چې غواړئ ژوند وکړئ همغلته واوسېږئ؟ څومره پیسې چې غواړئ وګټئ هغومره ګټئ، ځکه هفته کې $1,00,000 په G11 کې تاسې حتما ګټئ. په G7 نه وروسته تاسې حتما په هفته کې $1,00,000 ګټئ. حتما یې کولی شئ. تاسې هغه خوب او خیالونه چې لیدلي وو هغه په حقیقت بدل شوي دي. څومره چې کورنۍ دپاره وخت غواړئ هغومره یې ورکولی شئ، څومره چې غواړئ مخکې ته لاړ شئ پرمختګ وکړئ هغه حتما کوئ. اوس دا خوب او خیال یو سایډ ته کېدی، زحمت ته داخل شئ، عمل ته داخل شئ. سیستم شته، موږ او تاسو دپاره پیسې ګټل ډېر زیات اسانه دي. زحمت فقط موږ غواړو، اراده فقط زموږ څخه غواړي تر څو موږ مخې ته لاړ شو. راتلونکي ایونټونه دي د کمپنۍ ټریپ دي چې همدا کار پرې روان دی، مخې ته ځي او فعالیت ترسره کوي. نو دا ګو ګلوبل و، د ګو ګلوبل فعالیت د ده سره خواخوا کې کمپنۍ 3 رقمه کارتونه لري چې تاسې کولی شئ د هغه کارتونو څخه کرپټو کرنسي واخلئ، ګټه ترېنه واخلئ او مخې ته لاړ شئ. راتلونکي ویډیو کې زه په دې غږیم چې تاسې څنګه کولی شئ اکاونټ جوړ کړئ، څنګه کولی شئ پیسې ورته ورولېږئ، څنګه کولی شئ ګټه ترېنه واخلئ. راتلونکي ستراتیژیانو په اړه ورباندې غږېږم او تر ټولو غوره دا ده چې راتلونکي ویډیوګانو کې به د ګو ګلوبل د انفینټي کارت په اړه هم تاسو ته معلومات وړاندې کوم. نو که غواړئ له نورو مخکې ښه وشئ، ځکه یو نفر چې تاسو مخکې راځي تاسو د هغه څخه وروسته راځئ نو هغه ورته تاسې ډېر پرمختګ کوي. همدا نن عجله وکړئ، همدا نن زر تصمیم ونیسئ، همدا نن پیل واخلئ او همدا نن له نورو زر نتیجه واخلئ. نو همدا نن خپل تصمیم دپاره جدي واوسئ. کمنټ باکس ته سر ورښکاره کړئ. زما د وټساپ لینک شته دی، مستقیما کولی شئ ما ته وټساپ کې مسیج وکړئ تر څو زه تاسو ته راهنمایي وکړم د دغه سیسټم ګټه واخلئ او د راتلونکو ویډیوګانو لپاره د ویلث مومنټم بای بلال ضیا چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې. الله حافظ.